روايات كرازي ده سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ده وإذا رسول كريم صلى الله عليه وسلم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه چې دی روایت کوي وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من رجل تعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن أو ويعلمهن إلا دخل الجنة. نسته یو انسان چې د یو کلمه دوی یا درې یا څلور یا پنځه کلمې د الله د دین د زده کی بیا دغه کلمې خپل هم زده کی او نور مؤمنانو ته هم ورسي مګر الله تبارک وتعالى به جنت ته داخل کی په دغه تعلیم او تعلم باندې خپل یو پنځه کلمات د دین زده کړلې بیا دغه پنځه کلمات بل چاته ور زده کړلې په دغه عمل باندې به الله تبارک وتعالى ودته جنت ورکي. قال أبو هريرة فما نسيت حديثا بعد إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما شكل رسول كريم صلى الله عليه وسلم سقد دغ كلمات واورد له بيما رسول كريم صلى الله عليه وسلم سخا كم حديث ما واورد هغه بأمانه دي يرکړي کم دین او اسلام چې به ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدی او ځینې زده به مې کوي هغه بیا امانه دی هېر کړی. فما نسيت حديثا نمي دي يركري ما يحدث بعد إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کلمې دغه کلمات د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدلې بیا ما حدیث شریف نه دی هېر کړی. نو زموږ او ستاسو دپاره هم د الله جل جلاله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه دا پیغام دی د دعوت دی موږ ته چې موږ د الله دین زده کړو د خپل وس مطابق یې زده کړو په دغه دین او په دغه مذهب او پر دغه عقیده باندې خپل هم عمل وکړو او نور مؤمنانو مسلمانانو ته هم ورسو او په دغه تعلیم او تعلم باندې چې وشه خبره یو د دین خبره د مذهب او د عقیده خبره د یو صحیح عالم د شی عقیده والا څخه زده کړل به بل مسلمان ته یا په خپل کور کې په خپل اولادو باندې زده کړه دا نو تعلیم او تعلم دی د دغه انسانانو مقام او مرتبه د الله په نيز باندې ډیره اوچته او لوړه ده.